دغه کوم ځای چې تاسو ته ښکارېږي دا د وازې خوا دشت الاکبر سیمه ده. لوړ لوړ غرونه لري. ډېری خلک یې په مالدارۍ باندې لګیا دي. دغه ساحل چې وینئ دا پخوانی ځایونه دي، ان د وروسته وختو ځایونه دي. پراخې دښتې او هره دښته یې په بېلابېلو بوټو باندې پوښل شوې. دې سیمې ته ورتګ که څه هم ډېری کورونه نه تر سترګو کېږي، ولې ساحه پراخه، بیدیا ده، لویه ده. وړاندې کنډواله کورونه ښکارېږي. دې سیمې ته راتګ کله چې وړممیو ته نږدې کېږي، په دې غرونو کې ډېری خلک مالونه ساتي او په دغو غرونو کې د څړ لپاره بیایي. دلته شپانه دي، مېږې دي، د دوی څاروي دي. که څه هم وچکالي ده، اوبه ډېرې نشته، خلک د ارام ژوند کوي. دا د دښت الاکبر هغه بازار دی چې کلونه کلونه دې سیمې ته هېڅوک په ورتګ نه وه توانېدلي. د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره خلک توانېدلي چې بازارونو ته تګ وکړي. دغه هم د تربیې ولسوالۍ اړوند د تنګي هغه سیمه ده چې پاکستان سره نږدې ده. پراخه دښته ده، خامې لارې تللي. لاندې چې کوم خلک ښکاري هغه مسافر دي چې غواړي له همدې لارې ګاونډي هېواد پاکستان ته لاړ. خو دلته هماغه خوا له پاکستانیو ملیشو له لورې اجازه نه ورکول کېږي. خوند دا دی چې دغه چایجوش تور دودونه او دلته د چایو پخول عجیب خوند لري، ښه رنګ لري، طبیعت ته ښکلا ورکوي. دغه هغه ځایونه دي چې زموږ امنیتي، پوستي او هم د تربیې ولسوالۍ کې سترګو کېږي. دلته اوس خلک په ډاډه زړه خپلې ورځنۍ ستونزې د مسؤلینو سره شریکولی شي. دغه هغه سیمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلین د یادو سرحدي سیمو څخه لیدنې کوي. په بېلابېلو ځایونو کې د افغانستان سپین بیرغ درې لوړ لوړ ځایونه دي. ختل هم ورته ستونزمن